نن دوشنبه د 1402 هجري شمسي کال د دلوي میاشتې 9 نیټه د هلمند ولایت آزاد رسنیو خبريالانو خپلواکي اتحادیه له لوري د ژورنالیزم د اساساتو درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دا ورکشاپ چې د امنیتي اتحادیې په نوښت د هلمند بارک صنعتي شرکت په مالي ملاتړ په لاره اچول سوی و، نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسید. د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې مسؤلین وایي چې یاد ورکشاپ د 3 ورځو په جریان کې د خبر ویندوی فن، رسنیزو اخلاقو او ویډیو ژورنالیزم اړوند موضوعات ګډونوالو ته وړاندې کړل. د دوی په خبره چې دا ورکشاپ د اتحادیې په نوښت وړاندې کړه او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړل ترڅو هلمند ته دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. بدبختانه چې دغه برخه کې تر اوسه د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو د خوا څخه هلمند کومه خاصه پاملرنه نه ده سوې. زموږ هیله دا ده چې دغه برخه کې خاصه پاملرنه وکړي د خبريالانو ملاتړي بنسټونه ترڅو هلمند کې شته ظرفیتونه لوړ سي او دغه ترڅنګ زموږ له نور تجاران سم غوښتنه دا کوي چې د خبريالانو د اتحادیې او د رسنیو د کور د کارکونکو سره د برخه کې مالی برخه کومک وکړي څو موږ وکولای سو چې دغه ډول روزنیز پروګرامونه په لاره واچو. د دې ورکشاپ یو شمیر ګډونوالو سکون رادیو سره د مرکې پر مهال ویل زیات خوښ دي چې د ظرفیت لوړونې په یو داسې مهم روزنیز پروګرام کې ګډون کوي. دوی وایي چې د 3 ورځو په جریان کې د خبر جوړونې، ویاندویي، رسنیزو اصولو او ویډیو ژورنالیزم په برخه کې ډیر څه زده کړي دي. دوی د داسې پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړل او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو څخه هم د ظرفیت لوړونې د داسې اړینو ورکشاپونو د جوړولو غوښتنه وکړل. په عموم کې دغه ټریننګ یو ډیر مهم او ډیر ارزښتناک ټریننګ و، ځکه نن سبا اکثر ویاندویان یا خبريالان چې رسنیو ته راغلي دي له دې شان سره نابلده وه چې په دې کې فوټو ژورنالیزم و، مرکې وې، تصویر اخیستنه وه چې دا د نن سبا د ویاندویانو او همکارانو یا خبريالانو لپاره ډېره مهمه وه او کور یې ودان د اتحادیې او ډونرانو چې دغه ټریننګ یې په لاره اچولی و. دغه ډول ورکشاپونه د هلمند میشت خبريالانو لپاره ګټور دي ځکه چې په دا تیر څو کلونو کې نوي خبريالان راغلي دي، د رسنیو ډګر ته نوي کسان راغلي دي چې هغوی تر اوسه د خبريالۍ ځینې هغه شیانو ته اړتیا لري چې باید ور وښودل سي ترڅو یو مسلکي خبريال واوسي او یو داسې خبر جوړ کړي چې څنګه یې اړتیا ده. د رسنیو پر ملاتړ ادارو مو دا غږ دی چې هغه خبريالان چې اوس هم بیکاره دي په کورونو باندې ناست دي یو داسې زمینه سازي وکړي چې هغه بیرته د رسنیو ډګر ته راسي او د هلمند رسنۍ چې دي یا د هلمند سیمه ییزې رسنۍ چې دي دا نور هم په عالي کوالټي کې سي او هغه برخې چې اوس هم رسنۍ ځینې نیمګړتیاوې پکښې لري هغه نیمګړتیاوې پوره سي. هلمند کې داسې مال د هلمند آزادو خبريالانو او سیمه ییزو رسنیو کارکونکو ته 3 ورځنی ورکشاپ پای ته رسیږي چې د ولایت کې خبريالان او رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره سره د ظرفیت لوړونې د پروګرامونو د ډیروالي غوښتنه کوي. حافظ احمد نصرت، سکون رادیو.